السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه تاسو ته په دغه ویډیو کې څلور هغه لارې چارې ښایم کوم چې د هغې په مرسته تاسو کولی شئ په آنلاین ډول د خپل پور څخه ښې ډېرې پیسې ترلاسه کړئ. څلور هغه لارې چارې چې تاسو کولی شئ د هغې په مرسته د انټرنیټ څخه په آنلاین ډول پیسې وګټئ. دغه لارې چارې به په همدې ویډیو کې تاسو ته انشاءالله زه په ترتیب سره سټیپ بای سټیپ ښایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو هیوادوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کالي به مو برتن وي. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې هغه کومې څلور لارې چارې دي چې تاسو کولی شئ د هغې په مرسته بغیر له سرمایه ګذارۍ څخه تاسو وکولی شئ د انټرنیټ څخه په آنلاین ډول عاید ترلاسه کړئ. نو هغه لارې چارې تاسو ته په لنډ ډول ښایم. وخت مو نه نیسم، راځئ ویډیو ته. نمبر 1، فریلانسینګ. تاسو کولی شئ د فریلانسینګ پر مټ باندې د انټرنیټ څخه ښې زیاتې پیسې وګټئ. فریلانسینګ یو میاشتنی مهارت دی. که چېرته تاسو یې په سم ډول زده کړئ نو تاسو کولی شئ په منظم ډول سره په ډېره اسانه توګه د انټرنیټ څخه د میاشتې له $500 څخه نیولې تر $1000 پورې عاید ترلاسه کړئ. کم از کم د 500 څخه نیولې تر $1000 پورې. فریلانسینګ یو داسې مهارت دی چې په دې کې به تاسو یو مهارت زده کوئ. د مثال په ډول ګرافیک ډیزاین، یا همدا قسم ته ټایپینګ، همدا قسم ته ویډیو ایډیټینګ، ویډیو انیمیشن، ترانسلیشن. یوه برخه مهارت چې په یوه میاشت کې زده کیږي، دغه مهارت به زده کړئ او تاسو په مختلفو پلیټفارمونو د فریلانسینګ کې لکه فایور، اپورک، دا ځان ته پلیټفارمونه دي چې خلک پکې په آنلاین ډول خپل مهارتونه خرڅوي. فریلانسینګ یعنې څه؟ خپل مهارت خرڅول. په دې کې فری اکاونټ جوړیږي، یعنې په دې کې پیسو لګولو ته ضرورت نشته. زه تاسو ته همیشه هغه فارمولې ښایم کومې چې هغه په فری ډول سره استعمالیږي چې په هغې کې سرمایه ګذارۍ یا پیسو اچولو ته ضرورت پیښ نشي. نو تاسو کولی شئ د فریلانسینګ له لارې په زرګونو ډالره عاید ترلاسه کړئ. زموږ او ستاسو ګاونډی هیواد پاکستان تقریبا 2.5 لکه فریلانسران لري چې په اوسط ډول هر یو فریلانسر کولی شي د میاشتې له $500 څخه تر $50,000 پورې وګټي. نمبر 2، دوهمه لاره د پیسو د ترلاسه کولو چې دا هغه افیلیټ مارکیټینګ دی. افیلیټ مارکیټینګ څه معنا؟ کله چې یو څوک یو پراډکټ خرڅوي، د مثال په ډول دغه ساعت دی، دا خرڅوي په آنلاین ډول په آنلاین بازارونو کې لکه امازون، همدا قسم ته ټیمو. نو په دې کې تاسو کولی شئ دغه ساعت ته افیلیټ مارکیټینګ وکړئ، یعنې دې ته تاسو کولی شئ مارکیټینګ وکړئ. کله چې تاسو دې ته مارکیټینګ کوئ، د مثال په ډول دغه ساعت په $10 باندې دی. کله چې ستا د لینک له طریقه همدغه ساعت یو څوک واخلي د ټیک ټاک له لارې، د فیسبوک له لارې، د انسټاګرام له لارې، نو تاسو ته په دې $10 کې $6 کمیشن پاتې کیږي. نو $6 کمیشن که چېرته یو څوک دغه ساعتونه 100 دانې واخلي، 100 ضرب 6 څومره کیږي؟ نو دا تاسو لپاره عاید جوړوي. نو دوهمه لاره د پیسو ګټلو چې دا تر ټولو اسانه لاره چې موږ پکې خپله کار کوو هغه افیلیټ مارکیټینګ دی، چې دا هم د ابید د آنلاین زده کړو په ښوونیز مرکز کې په یوه میاشت کې موږ خپلو زده کوونکو ته ورښایو. اکثر زده کوونکو ته دغه کار موږ ورښودلی دی او هغوی کار پرې شروع کړی دی او الحمدلله نن ورځ ترې ښه سیلینګ لري. د پیسو د ګټلو درېیمه او اسانه لاره هغه یوټیوب اټومیشن دی. کله چې تاسو په یوټیوب باندې کار سټارټ یا شروع کړئ نو تاسو کولی شئ د یوټیوب څخه د میاشتې تر $2,500 او $3,000 پورې عاید ترلاسه کړئ، چې په دې پروسه باندې موږ هم کار شروع کړی دی او الحمدلله نتیجه یې ډېره ښه ده. نو تاسو کولی شئ یو یا دوه ویډیوګانې کوم موبایل چې ستاسو په لاس کې دی بس همدغه موبایل باندې ویډیو جوړوه او طریقه د ویډیو د اپلوډ کولو زده کړه. بس په هفته کې 2 ویډیوګانې فقط اپلوډ کوه. د همدغو 2 ویډیوګانو په اپلوډ کولو سره تاسو کولی شئ یو ښه تنخواه یا عاید ترلاسه کړئ د یوټیوب څخه. نو یوټیوب هم یو غوره اپشن دی او اوسني وخت کې خو یوټیوب ډېر اسانه شوی دی. ستاسو مخ دې په ویډیو کې نه ښکاري، ستاسو اواز دې پکې نه راځي، یعنې ټول کار په AI باندې کیږي.
بس ای آی ته فقط یو خبره وکړه چې ما ته په دې ډول سره یوه ویډیو جوړه کړه چې زما مخ هم پکې ښکاره نه شي، اواز هم، هر کار ته وکړه. نو ټول کارونه به ای آی کوي، تا ته به ویډیو جوړېږي، ته یې فقط په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوه. نو کیدای شي چې په میاشت کې دننه ستا یوټیوب چینل مونیټایز شي. هر کله چې ستا یوټیوب چینل مونیټایز شو نو بیا ته کولی شي د یوټیوب څخه یو ډېر ښه عاید ترلاسه کړې. د پیسو د ګټلو څلورمه لار چې ده هغه فیسبوک مارکیټ پلیس دی. تاسو کولی شئ د فیسبوک مارکیټ پلیس څخه هم پوره تنخواه یا عاید ترلاسه کړئ. د مثال په ډول تا سره ځینې شیان دي یا د یو دکاندار سره خبره وکړئ چې مثال په ډول تا لپاره به زه موبایلونه خرڅوم، هغه موبایل عکس واخله او په خپل فیسبوک مارکیټ پلیس کې اکاونټ ورته جوړ کړه، په آنلاین ډول یې خرڅوه او په دې کې تا ته ډېره ګټه رسیږي. نو فیسبوک مارکیټ پلیس چې دی دا هم یو غوره اپشن دی. اوسني وخت کې خلک په اسانه ډول د آنلاین کارونو څخه زیاتې پیسې ګټي، خو فقط دومره چې وخت ورته ورکړئ او یو مهارت زده کړئ. موږ د عابد د آنلاین زده کړو په ښوونیز مرکز کې دا ټول مهارتونه خپلو زده کوونکو ته تدریس کوو. د مثال په ډول امازون، یوټیوب اټومیشن، فریلانسینګ، همدا قسم ته ډیجیټل مارکیټینګ او همدا قسم ته افیلیټ مارکیټینګ. نو که غواړئ چې یو مهارت زده کړئ او په لنډ وخت کې له انټرنیټ څخه په آنلاین ډول یوه زیاته تنخواه ولرئ نو تاسو کولی شئ چې له موږ سره یو ځای شئ. عابد د آنلاین زده کړو ښوونیز مرکز په 80% تخفیف سره چې په خوست ولایت کې موقعیت لري ټولو هیوادوالو ته خپل خدمات وړاندې کوي. تر بلې ګټورې ویډیو پورې بیا مو په الله سپارم. الله پامان.